وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې د یوې ښځې په نس کې بچی ده او دلته بل بچی لري، یعنی معنا یو بچی په غېږ کې د بل بچی په نس کې لري، نو چونکې عذر ده دې ته شیدې ورکوي او دا مریض هم ده، نو کولی شي چې بل بچی سقط کي او هغه د یوې میاشتې ده. و محترمه علما وایي چې عذر وي او د ژوند له مرتبې نه مخکې وي، لکه مثلا 4 میاشتې او لس شپو نه، بیا د عذر په بنا سقط او اسقاط او اجهاز جایز ده. په فقه اسلامي کې هم دا مسئله شته او علامه ابن العابدین الشامي رد المحتار کې هم ذکر کړی. الله دې ښه لره. وعلیکم السلام. محمد ادریس په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې مثلا یو سړی په کور جوړ کړي، بیا په هغه باندې جنډه یو بل شی ولګي چې نظر نسی. نو محترمه په سنن الکبرا د امام بیهقي او په مراسیلو د ابو داود سجستاني رحمهم الله کې وی که چیرته یو سړی جمجمه او سر راواخلي پاسې په پټي کې دی، یا مثلا په بنا باندې کېږدي، نو نظر نه ورته رسیږي. نو که جنډه سړی ودري یا مثلا سپیلنی بعضې خلک هغه کوي، انشاءالله شرعاً به پروا نه کوي. الله دې ښه لره کامیاب اوسي. ځکه هغه د جمجمې په اړه حدیث راغلی، اگر چې په حدیث کې بعضې علما وایي چې ضعیف ده. علامه امام بزار په خپل مسند کې هم راوړی ده، خو علامه ابن ترکماني هم لیکلي دي چې دا حدیث ضعیف حدیث ده، خو فقهاو هم دا مسئله ذکر کړې وروره کتابونو کې. الله دې ښه لره کامیاب اوسي، انشاءالله د نظر دپاره پروا نه کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور جهادمل اشنا په نامه پوښتنه کوي چې دغه ستوري په اسمان کې ګرځي، دا څه معنا لري؟ محترمه وروره، ستوري په اسمان کې د لکیدار ستوری کله کله د که فکر وي چې کله تیر وارې د افغانستان اسلامي امارت نوی راټوکېدلی و، زه ډیر کشر وم، په یاد مې ده په اسمان کې به یو ستوری و چې لکۍ یې درلودله، کوکب الذنب ورته وایي. نو دغه په کتابونو کې شته. د امام سیوطي رحمه الله حسن المحاضره فی تاریخ المصر والقاهره په دغه کتاب کې لیکي چې علما د علم نجوم وایي چې دا کوکب الذنب چې ده کله چې قابیل حابیل مړ که، نو هغه زمانه کې هم دا راختلی و. کله چې طوفان د حضرت نوح علیه السلام راغی ام التداو، کله چې ابراهیم علیه السلام ته اور بلک په هغه زمانه کې و، کله چې هلاک د قوم د عادیانو د سمودیانو د صالح علیه السلام راغی هلته هم راختلی و، کله چې ظهور د حضرت موسی علیه السلام او هلاک د فرعون راغی هلته هم و، کله چې غزوه د بدر پیښېدله هلته هم کوکب الذنب راغلی و، کله چې عثمان رضی الله عنه، علي رضی الله عنه او همداسې د خلفاو د شهادت وختونه چې راتلل هغه زمانو کې دا کارونه سوي ول. نو دا په دنیا کې د علم نجوم علماوي اکثره په داسې زمانو کې دا پیښ سوي دي چې هلته یوه لویه کائناتي یوه پیښه په دنیا کې سوې ده. او امام سیوطي به یو حدیث هم نقل کړی له مستدرک د حاکم نه. ابن ابي ملیکه وایي زه یو سهار ابن عباس صاحب ته راغلم، ما ورته ویلي ما نمت البارحته، ابن عباس صاحب راته وویلي ما نمت البارحته، بیګا زه بیخي ویده سوی نه یم. قلت لما، ما ورته ویلي ابن ملیکه وی ابن عباس ته مې ویلي رضی الله عنه ولې نه یې ویده سوی؟ قالوا طاح الكوكب ذو ذنب، راختلی و ستوری د لکیدار ستوری، فخشیت زه وډارسم ان یکون الدجال قد طرق، چې دجال راکته نسی وران رسېدلی نی. نو دغسې پیښې محترمه د قیامت د علامو نه شمیرل کېدلی سي، خو چې دا ستوري وي محترمه، ما خو خپله تر اوسه پورې نه دي لیدلي، ملګرو راته قصه کړې ده چې داسې ستوري په اسمان کې لیدلي. بعضې خلک وایي چې دا د اوسنۍ پرمختللې کفري دنیا د هغوی هغه سیارې دي. والله اعلم وروره، الله دې ښه لره کامیاب اوسي.